السلام علیکم ناظرین، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ او خیر خیریت سره یې. کتونکو زه به خبره کوم چې د امریکې او د اسرائیل د ایران نه خپې ولې رپیږي. دغه دواړه هیوادونه د ایران نه ولې یریدلي دي چې سمندرونو ته د امریکې دریمه بیړه هم رادننه شوله او آی روز ایران د دمکو چې کوم سیاست دی هغه مخ پر وړاندې بوزي او ایران ته آی روز دمکی ورکوي چې د دوی دا اټمي پروګرام به موږ ختم کو او د ایران چې کوم د آیت الله خامنه‌ای کوم حکومت دی دا به مونږ ختم کو. د دې وجوهات څه دي، یعنی د اسرائیل او د امریکې یره ولې ده. کتونکو زه به خبره کوم، تاسو به زه ډایرکټ بوزم سکرین ته. تاسو په سکرین باندې کتلی شئ چې دا شخصیت د نوم دی محمد جواد لاریجانی. د ایران اهمترین شخصیاتو کې شامل دی. د آیت الله خامنه‌ای پولیټیکل ایڈوایزر هم دی، یعنی سیاسی مشیر هم دی او د ایران د اسمبلی ممبر پاتې شوی دی او دغه رنګ د سفارتکاري هم کړې ده، د ایران سفیر هم پاتې شوی دی. نو په دې لحاظ سره دا شخصیت ډیر زیات اهم ګڼل کیږي. د یو سټیټمنټ جاری کړو په 13 کال په 2 نومبر باندې چې ایران تقریبا په 2 هفتو کې اټمي هتیار تیارول شي. یعنی د ایران سره دا نه مطلوبه یورینیم موجود دی. یورینیم هغه الیمنٹ ته ویلی شي د کوم نه چې مطلب اټم بم جوړیږي، یعنی څنګه چې په د عام کارتوسو کې بارود وي دغه شان په یورینیم په اټم بم لپاره استعمالیږي. نو دا بیان ورکړو، ډیر خطرناک ترین بیان و، اگر چې د ایران سره دامره استطاعت او صلاحیت موجود دی چې په 2 هفتو کې دننه اټم بم جوړولی شي، بلکې د 2 هفتو نه کم ټایم کې ایران سره دامره صلاحیت موجود دی چې د اټم بم تیارولی شي. خو د آیت الله خامنه‌ای احکامات دي، آرډرز دي چې اټم بم طرف ته مزه او زمونږ پروګرام چې کوم دی دا د پرامن مقاصدو لپاره دی. کتونکو زه به لږ خبره وکړم چې یورینیم انریچمنټ یا یورینیم صفا کول څومره اهمیت لري او د اټم بم لپاره د څومره صفا یورینیم ضرورت وي. کتونکو په موجوده وخت کې د ایران سره یورینیم چې کوم دی تقریبا 441 کیلوګرام دی. 441 کیلوګرام یورینیم دی. خو خبره دا ده چې دا یورینیم تقریبا د هغوی په نوکلیر پلانټونو کې صرف 80% صفا دی او د اټم بم لپاره، یعنی د ویپن ګریډ ویپن لپاره، اټم بم لپاره تقریبا 90% صفائی د دې درکار ده. مطلب د ایران سره هو 441 کیلوګرام یورینیم موجود دی او دا تقریبا 80% پورې صفا شوي دي. که چېرته دا 90% پورې صفا کړی شو، مطلب بین الاقوامي ټینک ټانکس دا خبره کوي که ایران دې ته ورسېده چې 90% پورې دوی د خپل یورینیم انریچمنټ وکړه، یعنی صفا یې کړه، نو دا تقریبا د 10 اټم بمو پورې کافي دی. کتونکو څنګه چې ما په 13 ویلاګو کې خبره کړې وه چې د په میډل ایسټ کې، یعنی په مشرق وسطا کې، یعنی دغه عرب هیوادونه او د دې نه چې کوم عجم هیوادونه دي ورسره، په دې کې بنیادي کمزوري د مسلمان ملکونو دا ده چې د دوی سره اټم بم نشته دی او د دوی د مقابل اسرائیل سره تقریبا 2 یا 300 پورې اټم بم موجود دی او هغوی د دې اعلان هم نه دی کړی. ایران نه اټم بم جوړ کړی دی او هر ټایم وایي چې زموږ اټمي پروګرام د پرامن مقاصدو لپاره دی او د آی ای ای چې کومه ایجنسی ده، مطلب چې په اټمي پروګرامونو باندې اټمي توانایي باندې نظر لرونکې چې کومه څارونکې اداره ده آی ای ای، د هغوی ممبر هم دی، د هغوی سره سیګنیچر دی ایران او ان پی ټي ممبر هم دی. ایران اولته ساين کړی دی. اسرائیل نه ان پی ټي مني او نه چې کوم دی آی ای ای چې څه پروتوکولز دي نه پاغي عمل کوي، بلکې 200-300 اټم بم جوړ کړي دي، خو د دې اعلان یې لا نه دی کړی. ټولې دنیا ته پته ده، امریکې ته هم پته ده، روس او چین ته پته ده چې د اسرائیل سره اټم بم دی. خو په دغه حته کې چې کوم مسلمان ملکونه دي د دوی سره اټم بم نشته دی. همدا وجه ده چې دوی آی روز د اسرائیل د لاسه وهل خوري. که هغه تاسو وګورئ د شام چې کوم پروګرام یا د عراق چې کوم پروګرام په 1981 کې اسرائیل ولګېده او د عراق چې کوم اټمي پروګرام هغه تباه او برباد کړ. د دې نه علاوه د لیبیا چې کوم اټمي پروګرام دامره کرنل معمر قذافي دامره تنګ چې هغه رول بیک، مطلب خپل اټمي پروګرام ختم کړ، بلاخر هغه قتل کړ د خپل چې کوم عوامي چې
کوم اجیټیشن او د هغې په نتیجه کې معمر قذافي راونسلی شو او تقریبا په هغه ټیم یې تقریبا قتل کړ. نو مطلب مې دا دی چې اسرائیل او امریکا دا نه غواړي چې یو اسلامي هیواد اټم بم ترلاسه کړي. د پاکستان خوشقسمتي ده چې پاکستان په څه ناسه طریقه باندې دا معامله مینیج کړله او اټم بم یې ترلاسه کړی دی. د پاکستان چې کومه سیکیورټي ده د هغې کې بنیادي رول چې کوم دی زموږ د نوکلیر ټیکنالوژي دی. نو دغه وجه ده چې د بھارت سره زموږ یووالی قایم دی، یو ډیټرنس قایم دی. نه بھارت په پاکستان راتللی شي، نه پاکستان کولی شي چې په بھارت باندې حمله وکړي، ځکه چې دواړه اټمي طاقتونه دي. دغه شان اکولیبریم که چېرته په مشرق وسطا کې قایم وي، د اسرائیل سره هم اټم بم وي او که د ایران سره هم اټم بم وي، نو بیا به اسرائیل چرې هم دا جرأت نه وکړی چې دغه شان بدماشي ښودلې وه. آی روس چې کوم ځای کې وغواړي کله په لبنان حملې کوه، کله په شام حملې کوه. حماس او غزا خو تاسو وکتل چې د هغوی ډسټرکشن بیونډ امیجنیشن، مطلب د تصوراتو نه بالا بالا دی. هلته چې کومه تبعي شوې ده تقریبا 300 پورې صرف ودانۍ 3 لکه پورې ودانۍ چې کوم دي په غزا کې راغورځولې شوي دي او ویل کېږي چې د دې په تعمیرینو باندې به 20 کاله لګي. په دې دویم سلایډ کې به زه خبره کوم چې تاسو ته په سکرین باندې دا شخصیت په نظر راځي. دا یو آتر دی او د پرینټ کارپوریشن کې د سټریټجی اینډ ډاکټراین پرینټ کارپوریشن کې ډایرکټر دی. نو دا یو ډیر زیات اهم شخصیت ګڼل کېږي. د اوس ریسنټلی یو کالم لیکلی دی په رینډ کارپوریشن کې هم پبلش شوی دی او د دې نه علاوه په فارن پالیسی میگزین چې کوم دی د امریکې په هغې کې هم پبلش شوی دی. نو دی وایي د ده نوم دی رافیل ایس کوهن. رافیل ایس کوهن څنګه چې ما ذکر وکړ دی ډایرکټر دی رینډ کارپوریشن کې. رینډ کارپوریشن د امریکې یو تھنک ټینک دی. دوی په بین الاقوامي صورتحال باندې دوی خپل اوپینین ورکوي. د دې نه علاوه په یو شمېر نورو امورو باندې دوی چې کوم دی خپل رای وړاندې کوي. نو د رافیل ایس کوهن په دې خپل کالم کې یا په آرټیکل کې لیکي چې آیت الله خامنه‌ای دا اډر ورکړی دی خپل ساینسدانانو ته چې تاسو په وړه پیمانه باندې چې کوم اټم بم تیاریږي، یعنی په وړوکي شکل کې د اټم بم خو تاسو به کتلی وي په مختلف ډاکومنټریز کې یا په تصاویرو کې چې د دې ډېر غټ ویټ وي، د دې چې کوم وزن دی دا سیوا وي او ډمبر د دې چې کوم هغه هم سیوا وي. نو آیت الله خامنه‌ای دا اډر ورکړی دی چې مینیچرایزډ لیول کې تاسو اټم بم تیار کړئ، یعنی په وړه پیمانه کې یا د وړوکي بال په شکل کې په دې شکل کې تاسو اټم بم چې کوم دی تاسو تیاری کړئ. دا اټم بم چې کوم دی په وړه پیمانه باندې تباهي کوي، غټ غټ کیمپونه الوزوي او په ځمکه کې دننه څومره سورنګان دي یا چې کوم انډرګراوند چې کوم ودانۍ جوړې شوي دي او خلک پکې پټ وي، د دې د تباه کولو مکمل صلاحیت لري. نو د آیت الله خامنه‌ای باره کې دوی دا خبره کوي، یعنی دا چې کوم رافیل کوهن دی دا دعوه کوي چې آیت الله خامنه‌ای دا حکم د وړاندې نه جاری کړی دی. خو زه به لږ خبره کوم چې په تیر کال چې کله د اسرائیل او د امریکې 12 ورځنۍ جګړه وه، کوم چې په 13 جون باندې شروع شوله او په 25 جون باندې ختم شوله، نو په 22 جون باندې امریکې په دغه جګړه کې تقریبا راودانګل او په د هغوی یعنی د ایران په 3 نوکلیر ریاکټرو باندې هغوی حمله وکړله. په هغې کې یو نتانز اټمي ریاکټر شامل و، د دې نه علاوه فورډو چې کوم اټمي ریاکټر و هغه شامل و، اصفهان نوکلیر ریاکټر چې کوم دی هغه شامل و. په عام ژبه کې دې ته موږ اټمي پلانټ وایو په پاکستان کې. تاسو ته پته ده چې موږ چې پلانې کس په اټمي پلانټ کې لګیا دی. ډاکټر عبدالقدیر مرحوم چې کوم دی اټمي پلانټ داسې جوړ کړو، بیا داسې جوړ کړو، بیا اټم بم داسې جوړ کړو. نو دې ته چې کوم دا نوکلیر فیسیلیټي ده یعنی نوکلیر پلانټ دی هغه د 3 ونو باندې حمله وکړله، په نتانز باندې، فورډو باندې او اصفهان باندې. او دوی دا وایي چې یعنی دا کالم کې دا رافیل ایس کوهن دا دعوه لري چې دغه 3 ونه اټمي تنصیبات تقریبا تباه کړي دي. په دې بنیاد باندې دی دا دعوه کوي چې د دې نه وروستو په دغه ځای کې څه اکټیویټیز په نظر رانغلل، مطلب په دې 3 وړو اټمي پلانټونو کې داسې سرګرمۍ په نظر رانغللې چې د هغې په بنیاد موږ ووایو چې په دې کې کار روان دی. د دې تیوري په بنیاد باندې هغوی دا وایي چې د 3 وړو نوکلیر فیسیلیټیز ته یا اټمي تنصیباتو ته ډېر زیات نقصان رسېدلی دی. خو دا تن هم په دغه کالم کې دعوه کوي چې پیک ایکس ماونټینز دي، پیک ایکس
یو په زیګروس غرونه دي، یو غټه سلسله ده په ایران کې. ایران کې څنګه چې په افغانستان او پاکستان کې د غرونو لوی سلسلې دي، د دې نه سیوا په ایران کې هم دي، ځکه د ایران چې کومه جغرافیه ده دا ډیره زیاته خطرناکه ده او ډیره سخته چې کوم دي سخته جغرافیه ده. نو دغه رایټر دا آتر دا داوا کوي چې پک ایکس ماونټین کې کوم چې دغه سره نږدې دی د نتانز په جنوب کې واقع دی او په دې کې خفیه اټمي پلانټ د ایران شامل دی، کوم چې د دنیا د نظر نه پټ دی او په دې د تباه کولو لپاره به ډیر لوی چې کوم دی توانایي پکار وي، ډیر لوی طاقت پکار وي، خو په دې کې دا داوا لري چې په دې باندې کار شروع دی. د دې نه علاوه دا رایټر یعنی رافیل اسکوهن دا داوا لري چې په سپتمبر کې د ایران او د امریکې د ایران او د روسیا ترمنځ یو معاهده شو و یو ډیل شو، تقریبا د 25 ارب ډالر ډیل او د دې تر مخه ایران په ایران کې روس په چې کوم دی 4 اټمي تنصیبات یا اټمي ریاکټرې قایموي، یعنی په کوم ځای کې چې اټمي سرګرمۍ تر سره کیږي دغه ریاکټرې به په ایران کې قایمول شي. خو دوی دا وایي چې دا د پیسفل مقاصدو دپاره دي، خو دا رایټرز بیا هم دعوه کوي چې دا د پیسفل مقاصدو دپاره نشي کېدلی، دا نه په غټه پیمانه باندې. د دې نه علاوه هم په دې کالم کې د ذکر کوي چې په ایران چې کوم دی دوی د کیمیکل یعنی کیمیکل اینڈ بایولوژیکل هتیار یعنی کیمیکل حیاتیاتي او کیمیاوي هتیار چې کوم دي دا ډیر زیات خطرناک دي د دوی لپاره. خو دوی وایي دا رایټر چې په دې کې د مطلب د اټمي پلانټ غونته د اټمي توانایي ترلاسه کولو لپاره چې څومره سامان درکار وي هغه پوزیشن هم نوي درکار. دا ډیر په اسانۍ سره کتا سره سهولیات موجودي یا د سره ساينټیست موجودي، نو دا چې کوم بایولوژیکل ویپنز دي یا کیمیکل ویپنز دي، کیمیاوي هتیار دي، حیاتیاتي هتیار دي، دا ډیر خطرناک دي. دا د انسان د ژوند لپاره څنګه چې اټم بم خطرناک دی، دا هم دغه شی هم خطرناک دی، یعنی دا حیاتیاتي او کیمیاوي هتیار چې کوم د نو رافیل اسکوهن دا داوا لري چې ایران په دې باندې هم کار شروع کړی دی. نو کتونکو تاسو به اوس په دې باندې پوه شوي وی چې امریکا او اسرائیل ولې د ایران پسې شوی دی او د دوی اټمي صلاحیتونه ختمول غواړي او د دوی میزایل ټیکنالوژي ختمول غواړي او د دې نه علاوه چې کوم رژیم دی د ایران چې کوم موجوده حکومت دی د آیت الله خامنای د دې د خاتمې لپاره سرګرم دي. د ایران سره هم پاور شته دی چې د امریکای سره مقابله وکړي او نن داسې خبرونه راغلي دي، یعنی چې کوم مارکو روبیو دی د سینټ د کمیټې د امریکای چې کوم سینټ کمیټې د هغې ته پیش شو او په هغې کې مارکو روبیو ښکاره ویلو چې د ایران سره مطلب دا صلاحیت موجود دی که چېرې جنګ ونښته نو د 40,000 پورې امریکایي پوځیان تباه کېدلی شي. د هغه اشاره زما په خیال دا وه چې په مشرق وسطا کې تقریبا 19 د امریکای اډې دي، په دې کې 8 اډې چې کوم دي دا پرمننټ دي او په دې ټولو اډو کې د الجزیره د راپورټ مطابق 45,000 پورې امریکایي پوځیان سټیشن دي موجود دي. نو داغه شاید چې د اشاره دی طرف ته وي چې 40,000 پورې امریکایي پوځیانو ژوند په خطر کې دی. کتونکو همدا د نننۍ ورځ اهمترین ویلاګ راتلونکي ویلاګ پورې اجازه یوسفزۍ ته اجازه ورکړئ. د الله پامان.